کچری تاسو ته قبض وي چې د هغې سره انسان ته د بواسیرو خطر هم کیدی شي او د هغې په کولمو کې کومه ګندګي ده که چیرې ډېر ټایم پورې پاتې شي نو انسان ته انټسټاینل ابسټرکشن هم کیږي. او یا که چیرې ستاسو د غټو بول کم رفتار دی هغه ډېر زیات سلو وي او ستاسو غټ بول چې کم دی هغه ډېر زیات سخت وي او ورسره ډېر زیات خشک هم وي. که چیرې د دې سره ستاسو د ینې د وجې ستاسو باندې بېچیني، انودګي او بېهوشي راځي نو دې ټولو علاماتو له په سکرین باندې کوم ډوپالیک شربت چې لیدي شي د علاماتو دپاره استعمالیږي او دا ډوپالیک شربت د شوګر والا مریضان هم استعمالولی شي ځکه چې په دې کې لیکټولوز دی او دا یو داسې د شوګر قسم دی چې دا د انسان په وجود کې دننه ابزوربشن نه کیږي، یعنې د انسان د وجود نه وځي او دا د شوګر یو قسم دی او که چیرې د چا شوګر وي نو هغو ته څه مسله نه جوړوي. او دا حامله زنانه هم استعمالولی شي او هغه زنانې هم استعمالولی شي څوک چې ماشومانو له پی ورکوي. او که چیرې انسان د بواسیر اپریشن وکړي یا د هغه چې کومې کولمې دي کوم ته چې کولان ویلی شي نو غټې کولمې یا د هغه چې کومه لاست کولمه ده کوم ته چې انل ویلی شي د هغې اپریشن وکړي نو د هغې نه بعد هم دا ډاکټر هغو دپاره پرسکرایب کوي چې د هغو کولمو کې زخم نه راځي یا هغو ته تکلیف نه وي. او د دې سره د چا ینه چې خرابوي چې هغې ته په میډیکل کې هیپیټک انسوپیلیپیتي ویلی شي، یعنې د انسان په وجود کې کله چې ینه خرابه شي یا خرابېدو طرف ته روانه شي نو زموږ په وجود کې ینه یو داسې ارګن دی، یو داسې اندام دی چې دا زموږ د وجود نه کم زهریلا مواد دی هغه بهر ته وباسي. نو کله هم چې ینه په خرابېدو شي نو زموږ په وجود کې امونیا ویلی شي د دې مقدار ډېر زیات شي او دا مقدار بیا زموږ وینې ته لاړ شي او د وینې په ذریعه باندې بیا زموږ برین ته لاړ شي چې د هغې په وجه باندې بیا په مریض باندې بېچیني اول راځي، بیا اونودګي راځي، بیا بېهوشي راځي او بیا ډېره زیاته بېهوشي راځي. یعنې د دې هیپیټک انسوپیلیپیتي 4 سټیجز دي چې په دې کې دا راځي نو دې دپاره هم دا ډوپالیک شربت استعمالیږي پریوینشن دپاره. او دا ډوپالیک شربت تاسو په دې علاماتو کې نشي استعمالولی یا کله هم چې تاسو دا استعمالوئ نو په دې دوران کې به خامخا تاسو د خپل ډاکټر نه تپوس کوئ. کله هم چې تاسو دا شربت استعمال کړئ د هغې نه بعد بیا ستاسو په وجود باندې د الرجي علامات راولي نو په دې دوران کې به تاسو تپوس کوئ. یا که چیرې انسان ته ګلیکټوسیمه وي یعنې دا یو داسې خنداني بیماري ده کله هم چې انسان پی یعنې شاوده وڅښي نو په هغې کې ګلیکټوز وي او دا ګلیکټوز د هغه په وجود کې ګلوکوز لا نه کنورټ کیږي چې د هغه په وجه باندې بیا موږ ته انرژي میلاویږي او کله چې دا نه کنورټ کیږي نو بیا انسان ته ډېر زیات تکلیف په معده کې هم وي او د هغه د خېټې خرابېدو دوران کې هم هغه ته ډېر زیات تکلیف وي او بار د هغه خېټه هم د پیو د وجې خرابېږي. نو په دې دوران کې به تاسو نه استعمالوئ یا که استعمالوئ د ډاکټر نه به خامخا تپوس کوئ. یا که چیرې ستاسو د معدې نه ونیسه تر اخري کولمې پورې په دې کې ابسټرکشن راغلی وي یعنې یو څیز یا ګندګي په دې کې ډېر سخته شوي وي نو په دې دوران کې به هم تاسو د ډاکټر د مشورې نه بغیر نه استعمالوئ کوم ته چې ګیسټرو انټسټاینل ابسټرکشن ویلی شي. او یا که چیرې ستاسو د خولې نه ونیسه تر کولمو پورې که چیرې په دې کې سورې شوي وي نو په دې دوران کې به هم تاسو نه استعمالوئ چې دې ته ډایجسټیو پرفوریشن ویلی شي. او د هغه مریضان هم نشي استعمالولی چاته چې دایمي قبض وي، هغه مریضان هم نشي استعمالولی څوک چې لو شوګر ډایټ کوي یعنې هغه خوراک کم کوي چې په کم کې چې شوګر یعنې چینی ډېره زیاته کمه وي. نو که چیرې دا ویډیو انفارمیټ خپل فرینډ سره شیر کړئ نو دغه شان انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه، الله حافظ.